سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. د غږیزو کتابونو په لړ کې مې دا ځل تاسو ته د پټې جګړې کتاب چې بروس ریډل لیکلی او رفیق محمد خاورین ژباړلی. بروس ریډل د CIA د ادارې یو کارکوونکی دی او نوموړی په استخباراتي برخه کې ډیره تجربه لري چې دا کتاب په 2022 کال کې د اکسوس خپرندوی ټولنې چاپ کړ. کتاب دوه برخې لري. لومړی برخه یې اصلي لوبغاړي دي چې په دې کې مجاهدین شامل دي. په دې برخه کې په دوه کسانو ډیر تمرکز شوی، احمد شاه مسعود او جلال الدین حقانی، او ترڅنګ یې د دوستم پر سیاسي ژوند هم خبرې شوي. د کانال قدرمنو اوریدونکو، د مطالعه او کتاب مینوالو، څه چې زه درته وایم دا ټولې د کتاب خبرې دي. د هرې کرښې مسؤلیت لیکوال ته ورګرځي. زه په دې برخه کې هیڅ ډول مسؤلیت نه لرم. ډیرو محترم اوریدونکو، هیله ده زما چینل د سره لایک، سبسکرایب او خپلې نیوکې او وړاندیزونه راته په کومنټ کې ولیکئ. ستاسو نیوکې او وړاندیزونه زما کاري بهیر له سمون سره مخ کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، زه مو ډیر وخت نه نیسم او خپلې خبرې په همدې ځای را لنډوم. درځئ چې په ګډه سره د پټې جګړې غږیزې بڼې کتاب ته غوږ شو. کتاب پټه جګړه، لیکوال بروس ریډل، ژباړن رفیق محمد خاورین. لومړی برخه، اصلي لوبغاړي، افغان کمونستان. شبرغان چې د جوزجان ولایت مرکز دی، حتی په افغاني سټنډرډ او معیار هم یو لرې پروت او وروسته پاتې ځای دی. د جوزجان شمال د دامو سیند موقعیت لري. دا سیند د افغانستان او ترکمنستان چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ائتلاف یو غړی و تر منځ د سرحدي کرښې په توګه پروت دی. شبرغان ښار په یوه هواره او وچه جلګه کې موقعیت لري او ځمکني جیولوژیکي فلاټ یې پورته تر منځني اسیا پورې غځېدلی دی. د دې ښار زیاتره اوسیدونکي ازبک دي چې په ټوله کې 40 سلنه کیږي. 13 سلنه نور بیا ترکمن الاصله دي. له 1900 میلادي کلونو راهیسې له دې ولایت څخه طبیعي ګاز ایستل کیږي. لومړی استخراج د شوروي د انرژۍ د پروژې لخوا ترسره شوه. شبرغان د افغانستان د القوي لویې لارې په امتداد چې د افغانستان اصلي لویه لاره ګڼل کیږي او ګڼ شمېر مهم ښارونه او ولایتونه سره نښلوي پروت دی. شبرغان ښار تر 1980 کلونو وروسته د جنرال عبدالرشید دوستم جنگي مرکز و. دوستم د ازبکو د قوم سالار دی او په هغو مخربو او ورانوونکو جګړو کې چې له 1988 راهیسې په دې هیواد کې شوي پیچلی یو مهم رول لوبولی. کله چې زه په 1998 کې شبرغان ته لاړم نو دوستم زما کوربه و. ما مخکې هم له ده سره لیدلی و. په پینټاګون کې زما په دفتر کې د خپل ژوند کیسې او داستانونه راته بیان کړي. دا یې پلن او قوي اندامه وجود لري. آسیایي قیافه یې د مغولو د قوم او ریښې استازیتوب کوي. خو په هغه ورځ چې د ریشې او نیکټایي اغوستې وه د عصري سیاستمدارانو غوندې ښکارېده. دی نامتو سالار په خپل ټاټوبي شبرغان کې د شمالي ائتلاف چې د طالبانو ضد له ټولو ګوندونو او جبهو څخه جوړ شوی و د یوې ناستې کوربتوب پر غاړه درلود. په دې ناسته کې پر دوستم سربیر افغان ولسمشر برهان الدین رباني، د شیعه هزاره رهبر کریم خلیلي او د نامتو جنګیالي احمد شاه مسعود معاون عبدالله هم ګډون کړی و. د دې ناستې امریکایي ګډونوال په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړی استازی بیل ریچارډ او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارل ریګنډرفورد و. د ناستې په پیل کې ټولو افغان او امریکایي ګډونوالو د یووالي په معنا د کامرو مخکې یو بل ته لاسونه ورکړل. د همدې ناستې په یو اخیستل شوي تصویر کې زه هم راغلی یم، خو ډېر جدي او تریو ناست یم. علت یې همدا و چې تر ناستې 1 ساعت مخکې مې پښه ژوبله شوې او لږ وینې ترې تلې. کله چې موږ د ملګرو ملتونو له الوتکې نه چې له کابل څخه یې جوزجان ته انتقال کړو راښکته شو نو د جنرال دوستم لخوا د هرکلي تاوده مراسم راته نیول شوي وو. په هوایي ډګر کې مو یو مخور جنرال هرکلي ته راغلی و. تر ستړي مشي وروسته یې د موټرو له یو قطار سره ښار پر طرف بدرګه کړو. د لارې په اوږدو کې د سړک دواړو غاړو ته سلګونه ماشومان او لویان زموږ هرکلي ته ولاړ وو او د بیرغونو او لوحو چې په انګلیسي ژبه یې د مکتبونو نومونه او د سوداګرۍ او تجارتي اتحاد په اړه لیکنې ورباندې کړې وې. په ښورولو راښورولو یې زموږ تود هرکلی وکړ. زیاتره ماشومان د ښوونځیو په ځانګړو
ځانګړي جامو کې راغلي وو. تر ټولو حیرانونکې دا وه چې د راغلو خلکو نیمه برخه نجونې وې چې پوړوني هم نه درلودل. د 1998 میلادي کال په افغانستان کې چې ډېری کمې نجونې ښوونځیو ته تللې، د داسې یو حالت او صحنې لیدل نادره ننداره وه. دا مراسم تر ډېره د کمونستانو لخوا د کارګرو د ورځې د لمانځلو او یا د روسیې د انقلاب د لمانځلو مراسمو ته ورته و. او یو دلیل هم ښایي دا و چې جنرال دوستم هم یو وخت د شوروي د استخباراتو یعنې د KGB او ډېر مهم غړی تیر شوی و. کله چې عمومي بازار ته ورسېدو نو پرته له ځنډه یو سټیډیوم ته چې وزلوبه پکې روانه وه رهنمایي کړی شو. وزلوبه د غربیانو د پلو لوبې ته ورته ده، خو په دې توپیر چې له حیوانات سره تاوتریخوالی پکې روا دی. دا لوبه د ازبک او ځینو نور افغانانو په منځ کې زیاته دود ده. کله چې سټیډیوم ته ننوتلو نو زما پښه وښویېدله او لینګی مې زیات غوڅ شو. د لوبو د لیدلو په وخت کې پوه شوم چې وضعیت مې ښه نه دی او ډاکټر ته اړتیا لرم. د جنرال دوستم په امر یو ډاکټر راغی چې د بکسې تر څنګ د لاسو او پښو د قطع کولو یوه غټه اره هم په لاس کې وه. ما ته یې خوند را نه کړ، خو له نیکه مرغه په همدې وخت کې د NBC ټلویزیون د خبري ټیم مشر انډریا مایکل را پیدا شو. د دوی د کامرې د ټیم یو کس د بریټانیا د رویال سمندري کومنډو یو پخوانی غړی تیر شوی و او پر طبیعي موضوعاتو ښه پوهېدو. هغه د ضد عفوني کولو لپاره لومړی د 7 اپ څښاک زما پر زخم توی کړ او وروسته یې ټپ راته وګنډو. 10 ساعته وروسته په پاکستان کې د امریکا د سفارت ډاکټر راغی او زما بشپړ علاج یې وکړ. انډریو دغه صحنه په خپل ژوندلیک یا اوټوبیوګرافۍ کې چې د ولسمشرانو، ډیکټاټورانو او بېلابېل اراذلو سره خبرې په نوم خپره شوې ښه تشریح کړې ده. دوستم د انډریو د دې کتاب د ډلبندۍ په وروستۍ کټګورۍ کې راځي. د غواړي د افغانستان له تاوتریخوال نه پر ډک سیاست ځان پوه کړي، په ځانګړې توګه د افغان کمونستانو پر هغو توطیو او دسیسو چې په پایله کې په 1988 کې قدرت خپل کړ او خپل هیواد ته د شوروي په رابللو سره په جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو زمینه برابره کړه. د جنرال دوستم پیژندل او مطالعه کول ډېر ګټور دي. د 1980 میلادي کلونو په افغان جګړه کې دواړه ښکېلو خواو خپلو ځانونو ته د جنګ سالارانو یا ملیشهیي ځواکونو په سترګه کتل. افغان کمونستانو به ځانونه د نوي او موډرنې سوسیالیستي نړۍ د نظم او سیستم سرلارې معرفي کول. په مقابل کې افغان مقاومت مجاهدینو بیا ځانونه سپېڅلي جنګیالي یا غازیان بلل. ځانونه یې د خارجي اشغال په مقابل کې د خاورې او ازادۍ دفاع کوونکي مجاهدین ګڼل. د دوی دواړو له منځه د مجاهدینو خبر او ادعا تر کمونستانو یوه څه صادقه او ریښتینې وه. خو له جنګي لیدلوري د دې دواړو طرفونو ترمنځ زیات توپیر نه و. د دواړو غاړو زیاتره قمندانان جنګ سالاران وو او جنګ سالارانه چلند یې درلود. په دوی کې تر ټولو ښه لکه احمد شاه مسعود چې د پنجشیر درې جنګي مشر و. د خپلو جنګیالۍ او د خپل تسلط لاندې سیمو د اوسېدونکو د رفاه او هوساینې غوښتونکی و. په دوی کې بیا تر ټولو سخت او ظالم جنګي مشران لکه دوستم یا ګلبدین حکمتیار داسې و. حکمتیار د پښتنو په منځ کې نامتو او ځواکمن جنګي مشر پیژندل کېده. بې رحمي، فساد، بې ثباتي او تاوتریخوالی د دواړو غاړو د جنګ سالارانو بارز صفات او ځانګړنې وې. دوستم په داسې جګړه کې چې د وینو د سیند غوندې وه څو ځله د خپلې بیړۍ لوری بدل کړی. دا یې د جنګ په اوږدو کې د شوروي، ایران، ترکیې، روسیې او امریکا متحده ایالاتو لخوا حمایه شوی. حتی د موقت وخت لپاره له پاکستان او طالبانو سره هم لاس یو کړی. جنرال دوستم تر 15 کلونو وروسته اوس هم د افغانستان په سیاست کې یو کلیدي لوبغاړی دی. نو پر همدې اساس د افغان جنګ د معرفي کولو لپاره به زما لپاره ښه لاره د دغه شبرغاني کوربه ژوند او سیاست ته یوه ژوره کتنه وي. جنرال دوستم خپل سیاسي ژوند د یو کمونیست په توګه پیل کړ. په 1955 میلادي کال کې شبرغان ښار ته نږدې د یو لرې کلي په یو اطرافي کورنۍ کې زیږېدلی. دوستم په ځوانۍ کې له خلق ډیموکراتیک ګوند سره یو ځای شو.
او په 1983 میلادي کال کې د یو ځوان په توګه د افغانستان په نظامي ځواکونو کې د پراشوتي عسکر دنده پیل کړه. د افغانستان د کمونیستي ګوند په 1965 کې د رامنځته کېدو له ورځې راهیسې په ډېره شدیده بڼه تجزیه شوی و. د دې ګوند دوې برخې خلق او پرچم د ګوند په ټول تاریخ کې او تر پایه له یو بل سره لاس او ګریوان وي. د پرچم ګوند ملاتړي زیاتره ښارمیشته او د بېلابېلو قومونو کمونیستان وو، خو خلق بیا منحصره د بانډو او اطرافو له پښتنو چې د افغانستان تر ټولو غټ قوم دی جوړ شوی و. شوروي د خپلو محدودو منابعو په کارولو سره پوره هڅه کوله چې دا دواړه ګوندونه یو ځای کار کولو ته اړ کړي. د خلق د ګوند داخلي ژور اختلافات د شوروي لپاره تر پایه یو سرخوږی او ستونزه وه، تر هغې چې په 1993 کې شوروي اتحاد ونړېد او په دغه نړېدا کې جنرال دوستم د یو مرکزي لوبغاړي حیثیت درلود. د 1988 کال د اپریل په 20 د افغانستان په ملي ځواکونو کې د پرچم ګوند پلویانو د یوې کودتا په ترڅ کې د محمد داود خان حکومت چې هغه هم 15 کاله مخکې د یوې کودتا له لارې د ظاهر شاه په خلق قدرت کولو او د افغانستان د لومړني جمهوریت په اعلانولو سره رامنځته شوی و راوپرځوه. د ثور انقلاب هغه جنګ رامنځته او تشدید کړ چې په افغانستان کې تر ننه دوام لري. په هغه وخت کې جنرال دوستم د زرعي لښکر سرمشر او د پرچم ګوند غړی و. دا کودتا د خلق ګوند او د هغه د مشر نور محمد ترکی لخوا ترسره شوه چې په پایله کې نوموړی د افغانستان د سوسیال ډیموکراتیک جمهوریت لومړنی ولسمشر هم شو. خلقیانو قدرت ته تر رسېدو وروسته ډېر ژر له ګوند او هیواد نه د پرچمیانو پر تصفیه کولو پیل وکړ او په دې برخه کې د یو پراخ او ټول شموله دولت د جوړولو په اړه د مسکو سلا مشورې له پامه وغورځولې. خلقیان ډېر تاوتریخجن ایډیولوګان وو چې پر چای د دښمن شک راغی نو سمدستي به یې بندي او شکنجه کاوه. دوستم پاکستان ته پناه یوړه او هلته یې په جلا وطنۍ کې اوسېده. خو د یو کمونیست په حیث دوستم په پاکستان غوندې هیواد کې چې په تدریجي توګه د مقاومت په ملاتړ او د مجاهدینو په تمویلونکي هیواد بدلېده. اوسېدل سخت و. دوستم په پاکستان کې تر هغې پاتې شو چې د 1979 په ډسمبر کې د شوروي 40 سره لښکر پر افغانستان یرغل وکړ. د طریقې ځایناستی حفیظ الله امیني ووژه او پر ځای ببرک کارمل انتصاب کړ. جنرال دوستم له پاکستان څخه بیرته راستون شو او د یوې ملیشې د قومندان په توګه د خپل ولایت یعنې جوزجان د ګازو د زیرمو چې د افغانستان په کچه طبیعي انرژي یوازینۍ زیرمې وي حفاظت او ساتنه پیل کړه. دوستم یو خدای پیدا جنګیالی و. د جنګیالی به تل د کارازماټیک راښکون او تون نظامي دریځ ستایه. دوستم د دښمنانو د لومړیو جنګي کرښو په ماتولو کې ډېر زیات مجرب، ماهر او متخصص شوی و. د دوستم افراطي او بې رحمانه تاوتریخوالی د شهرت لامل شوی و. په 1982 کې دوستم ته ترفیع ورکړل شوه او د خاد یعنې خدمات اطلاعاتي دولت د استخباراتي ملیشې چې د کمونیستي حکومت د مخفي پولیسو لخوا رهبري کېده قومندان وټاکل شو. خاد د KGB افغاني بڼه او نسخه وه چې د ختیځ آلمان له استخباراتو زیاته مرسته ترلاسه کوله. خاد د خپل اوج په وخت کې تر 10,000 کارکوونکو او 100,000 نور خبر رسونکي لرل. د دې استخباراتي ادارې بنسټګر او رامنځته کوونکی پښتون الاصل محمد نجیب الله احمدزی و چې په یو افراطي پلوي رژیم کې د بې رحمۍ او سخت دریځۍ ازانګې تللې وې. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د افغانستان 4م او وروستی کمونیست ډیکټاټور ولسمشر شو. نجیب د ډېر ظلم او بې رحمۍ له امله په نهنګ نجیب مشهور و. د نجیب تر رهبرۍ لاندې دوستم د جوزجان د خاد ملیشې د قومندان په توګه ډېر ښه وځلېد او ډېر ژر د ټول افغانستان په کچه د ځواکمنې کمونیستي ملیشې د خاوند ویاړ ترلاسه کړ. جنرال دوستم په جوزجان کې یو ډېر منظم او ډیسپلین لرونکي ځواک رامنځته کړی و چې د هیواد په شمالي برخو کې زیاتره وخت مجاهدینو ته هم ماته ورکوله او حتی هغه د کمونیزم مرام ته هم ژمن کول. د یو کال په
اوږدو کې د دوستم لښکر تر 10,000 تنه ورسېد چې د جوزجان د اردو 53 لښکر یې نوماوه. د جوزجان 53 لښکر په ټول افغانستان کې د هغه ګوتو په شمېر لښکرونو له ډلې څخه و چې د شوروي ځواکونو د ښه جنګ کولو په برخه کې اتکا او باور پرې کولی شوی. دوستم د ښو لاسته راوړنو له امله د افغانستان د اتل جایزه ورکړل شوه. دا د افغانستان د سوسیال ډیموکراتیک جمهوریت لخوا تر ټولو لوړه رتبه او افتخار و چې دوستم ته یې عطا کړه. په 1988 کې چې د شوروي 40م سور لښکر له افغانستانه بهر شو، د جوزجان ملیشې ته د مرکزي او شمالي افغانستان په برخو کې د نظامي فعالیتونو د مخ ته بیولو دنده وسپارل شوه. مسکو په افغانستان کې تر ماتې وروسته هم غوښتل چې دوستم پر آمو سیند حاکم واوسي. دوستم هغه وخت پر خپل جوزجان او نور شاوخوا سیمو بشپړ کنټرول درلود. په 1989 کې دوستم بیا ترفیع وکړه او د افغانستان د ملي اردو د اومې قطعې قومندان وګمارل شو چې په دې سره یې په شمال کې د مسؤلیتونو بار نور هم دروند شو. په دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د افغانستان ولسمشر و او کمونیستي نظام چې فعلا د مجاهدینو تر محاصرې لاندې و د خاط په معاصرو فعالیتونو مخ ته تلو. په اټکلي شکل په شمال کې د دوستم حاکمیت ساحه تقریبا له 20,000 تر 45,000 پورې رسېده. د هغه لښکر په دریو کوچنیو فرقو ویشل شوي و او د زرهي غونډ تر څنګ د 60 ډوله الوتکې، 60 هلیکوپټرونه او 200 روسي ټانکونه هم درلودل. هغه په حقیقت کې د یو حکومت دننه بل حکومت روان کړی و. هغه د خپل لښکر وتلي جنګیالي د هیواد په نورو برخو کې د نجیب الله له جنګیالیو سره د مرستې لپاره لیږدل، لکه د 1989 د جلال آباد په کلیدي جنګ کې چې د مجاهدینو پرمختګ یې ډب کړ. کله چې دوستم په 1992 کې د شوروي اتحاد له ړنګېدلو څخه خبر شو، نو له نجیب سره د مرستو لړۍ هم ودروله. د په 1991 کې د نوي خپلواک شوي ازبکستان له ډیکټاټور اسماعیل کریموف سره ولیدل او د مرستې غوښتنه یې ترې وکړه. د شوروي له نړېدل سره سم دوستم هم خپل لوری بدل کړ او د مجاهدینو په طرف شو. له نورو مجاهدینو سره یو ځای د نجیب الله د رژیم د نسکورولو هڅې پیل کړې. داسې د افغانستان جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوه. د کمونیزم مسله تمامه شوه. اوس د داخلي جنګ سالارانو د خپل منځي شخړو نوبت راورسېد. دوستم بیا هم د یو کلیدي لوبغاړي په توګه خپل کار ته ادامه ورکړه او تل خپل ائتلاف او لوري بدلول را بدلول. د سیمې له بېلابېلو هیوادونو او قدرتونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه، لکه روسیه، ترکیه، په ځانګړې توګه ازبکستان او ایران. په 1998 کې ایران د هغه ډېر سخت ملاتړ وکړ. کله چې زموږ ناسته له دوستم سره تمامه شوه، په همدې وخت کې د ایراني استخباراتو یو لوړ رتبه پلاوی د دوستم حضور ته راورسېد چې پر دې ځان پوه کړي چې دوستم له امریکایانو سره څه کوي. دوستم په 1990 میلادي کلونو کې 2 ځله ځان ثابت کړ او 2 ځله یې په ترکیه کې پاتې شو. په 2001 میلادي کال کې دوستم یو ځل بیا د ایران ملاتړ ترلاسه کړ او په ثابت کې هم د طالبانو پر ضد جګړه رهبري کوله. کله چې د 2001 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د CIA له لښکرو سره د طالبانو د ایستلو لپاره یو ځای شو، نو امریکا د هغه نوی ملاتړی او بادار شو. دوستم د خپل ازبک جنګیالیو په واسطه چې د امریکا د B-52 جنګي الوتکو له ملاتړ څخه برخمن و، طالبانو ته ماته ورکړه. جنرال دوستم اوس هم د افغانستان په قدرت کې دلال او سهیم دی، که څه هم زیات څښاک او له سختیو ډک ژوند د روغتیایي وضع خرابه کړې ده. هغه اوس هم جوزجان په واک کې لري او د ولسمشریزو ټاکنو په وخت کې د 1 میلیون رایو چې اکثریت یې د ازبکو دي د لاسته راوړلو توان لري. هغه د 2009 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو طرفدار و. په حقیقت کې ناثابت قدم جنرال دوستم یو ناتمام عیار جنګ سالار او د افغانستان د سیاست یو عالی زیږنده ده. نوموړی د بندیانو په شکنجه او د خپلو هغه کسانو چې له د بیل شوي په جنسي آزار تورن دی. په داسې هیواد کې چې زور زیاتی پکې عام او بې رحمه جنګ سالاران پکې پریمانه دي.
د بې رحمي او ظلم ځانګړی شهرت لري، خو له دې سره سره نوموړی د 1990 او 1980 کلونو د خپل حکومت دننه حکومت په دوره کې تر بل هر افغان رهبر زیاته جنسیتي برابري مراعات او تضمین کړې وه. د 21مې پیړۍ په دویمه لسیزه کې د 1980 کلونو هغه نوموتی کمونیست دی چې اوس هم د افغانستان په سیاسي ډګر کې ځانګړی رول لري. د افغانستان په مرګوني سیاست کې دوستم یوه یادګاري پایېدلې څیره ده.